سلامونه او نیکې هیلې محترم ملګرو په دې ویډیو کې و تاسو ته د نورو ژبو د ژر زده کولو په هکله و داسې لارې چارې درښیو چې تاسو یې په مټ کولی سئ نورې ژبې په اسانۍ سره ژر زده کړئ. په څو ژبو پوهېدل کمال دی. د ژبو په مټ ژوند اسانه او رنګین کیږي. که ستاسو یوه ژبه زده وي ګواکې تاسو یو انسان یاست. که مو دوې ژبې زده وي نو دوه انسانان. هغه داسې چې د هرې ژبې په زده کولو سره تاسو د هغو خلکو کلتور، عادات او د ژوند ډول پیژنئ. د هغوی د علم، کتابونو او تاریخ څخه ګټه اخیستلی سئ. چې څونه ژبې زده کوئ هغونه مو کارونه اسانه کیږي او علمي بصیرت او پوهه مو لوړیږي. د یوې ژبې د زده کولو لپاره د 575 ساعتونو څخه نیولې بیا تر 2200 ساعتونو پورې وخت ته اړتیا شته. د ژبې په زده کړه کې بیړه نه ده پکار. خو دا په یاد لرئ چې هر انسان هر څو ژبې زده کولی سي، یوازې ولیوالتیا او یو څه زحمت ته اړتیا شته. ژبپوهانو، د ژبو استادانو او د پوهنتون پروفیسرانو په بېلابېلو کتابونو، لیکنو او ویډیوګانو کې د ژبې د ژر زده کړې لپاره ځینې لارښوونې وړاندې کړي دي. یو له هغو څخه د ژبې زده کولو سبب. یوازې ژبه نه بلکې تر هر کار مخکې باید د هغه د سرته رسولو سبب معلوم سي. ولې ژبه زده کوو؟ سبب مو معلوم کړي. د کار لپاره، تعلیم لپاره او که یا هسې ملګرو او کورنۍ ته د ځان ښودنې لپاره. څونه چې مو سبب قوي وي هغونه به یې په لیوالتیا زده کړئ. افغانستان کې تر ډیره ځایه تعلیم د سند لپاره کیږي. د ژبې په زده کړه کې که مو سند هدف وي نو بیا ډیر داسې تعلیمي مرکزونه دي چې د 100 پیسو په بدل کې سند درته جوړوي. وخت به مو هم نه مصرفیږي. دوهم، صحیح درسي مواد. دا خورا اړین دي. ځینې خلک په ژبه کې پر یو داسې څه باندې تمرکز کوي او وخت ورباندې لګوي چې هغه د ژبې په زده کړه کې چندانې رول نه لري. د بیلګې په توګه څوک چې غواړي د روانو خبرو او ورځنیو ستونزو د حل لپاره انګلیسي زده کړي نو د انګلیسي ژبې و ټولو 12 زمانو ته اړتیا نه لري. یوازې 8 زمانې بسنه کوي. یا د ترکي ژبې و ټولو 14 زمانو ته اړتیا نه لري. یوازې که 9 زمانې زده کړي هم بسنه کوي. دریم، وړ ښوونکي. ښوونکي د ژبې په زده کړه کې لوی رول لري. د ژبې زده کړه له هغه ښوونکي څخه ښه کیږي چې د هغوی مورنۍ ژبه وي. یعنې انګلیسي د امریکایي، کاناډایي او انګلیسانو څخه ښه زده کولی سي. ترکي ژبه له ترک او عربي له عربه څخه. خو دا چې زموږ هیواد کې د اسانتیا نسته نو بیا هڅه وکړئ چې د ژبې د زده کړې لپاره پر کیفیت برابر مرکز پیدا کړئ او تر شروع کولو مخکې د ښوونکو سره مجلس وکړئ. یعنې بې ځایه پیسې او وخت مه مصرفوئ او په داسې کولو سره مو د ژبې د زده کړې مینه هم کمیږي. څلورم، د ژبې اساسي لغاتونه زده کول. هره ژبه کې ځینې داسې لغاتونه شته چې تر ټولو زیات کاریږي. د دغو لغاتونو په زده کولو سره به ژبه په ډیره اسانۍ زده کړي. اوس پوښتنه دا ده په یوه ژبه کې به اساسي لغاتونه څنګه پیژنو؟ د دې لپاره یوازې په انګلیسي کې کار شوی دی او تر یو ځایه په عربي، فرانسوي، هسپانوي او ترکي کې هم شوی دی. په انګلیسي کې دا کار اکسپورټ کړی دی. پنځم، تمرین او تمرین. څونه چې تمرین ډیر کوئ هغونه به مو ژبه ښه زده کیږي. په تمرین کولو به مو ژبه په ښه توګه زده سي. یوازې په تعلیمي مرکز یا ټولګي کې نه، له ټولګي د باندې هم د ژبې و زده کړې ته وخت ورکول اړین دي. شپږم، چاپریال جوړول. کومه ژبه چې زده کوئ ټول چاپریال مو په هغه ژبه جوړ کړي. د بیلګې په توګه د سودا لیست مو په هغه ژبه ولیکئ. خپل یاداشتونه، ملګرو ته میسجونه، لارښوونې او نور په هغه ژبه ولیکئ. د ملګرو، استادانو او ټولګیوالو سره مو په هغه ژبه وغږیږئ. خبرونه هم په هغه ژبه واورئ. دا صحیح ده چې په شروع کې به نه په پوهیږئ خو وروسته به عادي سي. وهم، له تېروتنو مه ویریږئ.
هر څوک تیروتنې کوي. تاسو چې کومه ژبه زده کوئ له هر چا سره په هغه ژبه خبرې کوئ. له تیروتنو مه ویریږئ. که مو له تیروتنو وویریږئ نو هیڅکله به ژبه نه کړئ زده. له ماشومانو یې زده کړئ. د څېړونکو په وینا هغوی ځکه ژبه ډېر ژر زده کوي چې له تیروتنو نه ویریږي. نو موږ هم که چیرې غواړو چې ژبه په ژر زده کړو نو باید دغه لارښوونې په صحیح توګه عملي کړو. نو انشاءالله هره ژبه چې تاسې ورته اراده وي هغه ژبه به ډېر ژر زده کړئ.